السلام علیکم، زم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 15 نور کسان وژلي دي. پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته سزا اورونکي جج هم کرونا وایرس ووژه. د کرونا په حواله باندې په ایوان صدر کې د علماء کرامو اجلاس وشو. د اجلاس صدارت صدر پاکستان وکړ. د بھارت خلاف د دهشتګردۍ ثبوتونه دنیا سنجیده اخیستي دي. ترجمان پاک فوج. وزیر اعظم عمران خان د معذورو خلکو دپاره د 2000 روپو ماهانه وظیفې اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم اضلاع د امایدینو د وفدونو سره ملاقات وکړ. د بدعنوانۍ د عالمي ورځې په مناسبت باندې د نیب چیرمن د اجلاس صدارت وکړ. د هایر ایجوکیشن د پاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش په ایبټ آباد کې د هایر ایجوکیشن په حواله باندې په اجلاس کې شرکت وکړ. د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی د میا شهباز شریف د مرګ په مرګ باندې د سره تعزیت وکړ. پخوانی وزیر اعظم خدای بخل میر ظفر الله جمالی خاورو ته وسپارلی شو. پخوانی ایم پی ای ډاکټر ذاکر الله خاورو ته وسپارلی شو. وفاقي مشر خزانه عبدالحفیظ شیخ د 2 نوټسو باوجود کراچۍ نیب ته پیش نشو. آذربایجان د ارمینیا سره په جنگ کې د خپل پوځ د جانی نقصان تفصیلات جاری کړه. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 15 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې په ملک کې په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس 4,620 ټسټونه شوي دي. دې سره تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس 4,72,116 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې په ملک په تیرو 40 غنټو کې 3,222 د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,10,002 ته رسیدلې ده. جسټس ارشد ملک د کرونا وایرس له کبله حق ورسېده. دې جج پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته سزا اورولې وه. په ایوان صدر کې د کرونا وایرس په حواله باندې د متحده علما اجلاس وشو. د اجلاس صدارت صدر پاکستان عارف علوی وکړ.
په اجلاس کې په عبادتګاهونو کې د کرونا وایرس په حفاظتي تدابیرو باندې په سختۍ سره د عمل درآمد یقیني ساتلو باندې اتفاق وشو. په اجلاس کې د جمعې ورځ د دعا د ورځې په تور د مناولو فیصله هم وشوه. په اجلاس کې دا فیصله هم وشوه چې منځګزار به اودس په کورونو کې کوي او لاسونه به په صابون باندې وینځي. په منځګزارو به دا خبره لازمه چې دی به جومات ته ماسک لګولو نه بغیر نه ځي. په جوماتونو کې به د مونځ د ادایګۍ دپاره قالینونه او درۍ نشي خورولی او په خالي فرش به مونځ ادا کولی شي. په منځګزارو به د مونځ د ادایګۍ په وخت کې په صفونو کې د 6 فوټو فاصلې ساتل لازم وي. د پاک فوج ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلی دی چې د پاکستان د طرف نه د بھارت د دهشتګردۍ ثبوتونه دنیا په سنجیدګۍ سره اخیستي دي. د زیاته کړه چې دا سنګینه مسله به په عالمي سطح باندې نور هم مخکې وړلی شي. بھارت د مقبوضه کشمیر نه د توجه اړولو دپاره د سیز فایر خلاف ورزۍ کوي. د وی چې د کرونا وایرس په حواله باندې تیاری د مخکې نه ډېرې زیاتې ښې دي. وزیر اعظم عمران خان د توانایۍ په شعبه کې د اختلافاتو د نفاذ سره متعلقه اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعظم عمران خان د معذورو کسانو دپاره د 2000 روپو ماهانه وظیفې اعلان وکړ. د وی چې د معیشت د پایې چلولو دپاره د تعمیراتي شعبې کردار انتهایی اهم دی. د زیاته کړه چې غریبانو خلکو ته به ارزان کورونه ورکولی کیږي. د صنعتونو ته د ارزاني بجلۍ د ورکولو په پیکج باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو هدایات جاری کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم اضلاعو د امایدینو د وفدونو سره ملاقاتونه وکړه. د په دې مقوي چې د زم اضلاعو اوسیدونکو ته بنیادي سهولتونه د کور په درشله ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي. د زیاته کړه چې ترقیاتي منصوبو ته به د خلکو د مفادو او مشاورت سره ترتیب ورکولی کیږي. د ترقیاتي کارونو په معیار به د سمجوته کوونکو خلاف سخته کارروایي کولی شي. د بدعنوانۍ د عالمي ورځې په موقع باندې د نیب چیرمن ریټایرډ جسټس جاوید اقبال د اجلاس صدارت وکړ. د صوبایي اسمبلی سپیکر مشتاق غني د اعلی تعلیم مشیر کامران بنگش او د اعلی تعلیم سیکرټري په ایبټ آباد کې د اعلی تعلیم د سرګرمو په باره کې د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د ایډورډ کالج د تاریخي ساک د بحالۍ او د سټیک هولډر سره د امتیازي برتاو د نه کولو فیصله وشوه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم خدای بخښلی میر ظفر الله جمالي په خپل ابایي کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. د ده په جنازه کې د اسمبلی ممبرانو او عامو خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. خدای بخښلی میر ظفر الله جمالي 13 ورځ حق رسېدلی و. د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی د میا شهباز شریف سره د مور په مرګ باندې تعزیت وکړ او فاتحه خواني وکړه. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د رخصتۍ او دعا سلام مناظر ګورئ. پخوانی ایم پی ای ډاکټر ذاکر الله حق ورسېده. د په خپل ابایي کلي کې خاورو ته وسپارلی شو. د 3 ځله د صوبایي اسمبلی ممبر پاتې شوی دی. د خپل سیاسي ژوند آغاز د جماعت اسلامي د پلیټفارم نه کړی و. د خزانې وفاقي مشیر عبدالحفیظ شیخ د 2 ځله نوټس باوجود د کراچۍ نیب ته پیش نشو. دته اولنی نوټس په 28 اکتوبر او بل نوټس په 1 دسمبر باندې ورکړی شوی دی. د مسلم یوت وینګ یونین کونسل شیرګړ یو اهم اجلاس د پی کې 55مې حلقې د مسلم یوت وینګ د نائب صدر شاه خالد په کور کې وشو. په دې اجلاس کې د ضلعي صدر ثاقب علي خان سره ضلعي او تحصیل قیادت په خصوصي توګه شرکت وکړ. په دې اجلاس کې د مسلم یوت وینګ شیرګړ یونین کونسل په باقاعده توګه باندې تنظیم سازي وکړی شوه.
پخوانی کونسلر شاکر الله صدر او سمی جنرال سیکرټري وټاکلی شو. آذربایجان د ارمینیا سره په جنگ کې د خپل پوځ د جاني نقصان تفصیلات جاری کړه. د دغه تفصیلاتو مطابق په دې جنگ کې د آذربایجان 2283 پوځیان مړه شوي دي او دغه رنګ نور 100 کسان ورک دي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.